سلامونه مینه ادب مې ومنئ دوستانو په دې هیله ټول به روغ او جوړ یاست د صحت په جامو کې به یاست. سپیروان میډیا چې نوی فعالیت کړی دوستانو د همدې خپرونې د لارې موږ په آلمان کې تاسو ته هغه افغانان معرفي کوو د هغو د ژوند او دلته څه کوي هغه حال تر تاسو رسوو. نو دا بون ښار دی. نن موږ خپرونه لرو د یو افغان کور ته ځو چې دلته تازه راغلی دی. دا چې څه ډول ژوند کوي، څوک دی او څومره وخت کېږي راغلی دی، خپرونه تر پای شه سره تعقیب کړئ او د خپرونې څخه خوند واخلي. ډېره مننه، زموږ سره اوسئ. بیا هم دوستانو په خیر راسئ. سفر لا هم جریان لري. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د کم کس سره چې وینو تقریبا کور ته ډېر نږدې سوي یو. دا چې څوک دی او د چا سره خپرونه لرو، همدا خپرونه تر پایه پورې راسره تعقیب کړئ. دوستانو دا اوفرغات سیمه ده، یوه ډېره شنه سرسبز سیمه ده. دلته راغلي یو، نو لوکیشن خو یې دغه ځای راکړی و چې راسه کور مدلیه دی. فکر کوم چې دغه خوا راته ښیي او د یو کور طرفه هم دی. وبګورو چې محمدي صاحب دلیه دی که نه. نو تاسې زموږ سره اوسئ. هغه د خپل وطن دغه به وکړو، دروازه به وټکو. ښه دروازه هم ده او ډېر یو شین ځای دی. اوه محمدي صاحب دی. سادی دا بیا څه دغه راایستلی دی چې دروازه ټکوي په جرمني کې دروازه ټکول. موږ بیا وایو چې دا د وطن سیسټم. السلام علیکم. او خدای دې راوله. جوړ په خیر محمدي صاحب دی. جوړ یاست په خیر؟ ښه جوړ په خیر دی. خپرونه ده بس. نو نن ستا مېلمانه یو. او خدای دې راوله. زه دې بیخي ورخطا کړم. سړی دا اوس پولیس ورسره دي دروازه ټکوي. څه رقم کیسه ده؟ څوک خو به نه وي. مهرباني. محمدي صاحب د ډېر لرې ځای څخه راغلی یو. نو نن ستا مېلمانه یو، څنګه دې خوښه ده؟ نو بس خو راغلی ول داسې مېلمه پر ځای تاوان دی. درځه بېخار دوستانو موږ د محمدي صاحب مېلمانه یو. تاسې زموږ سره اوسئ. دوستانو بیا هم په خیر راسئ. تاسو وینئ چې محمدي صاحب ډېر تکلیف کړی دی او موږ هم د ډېره لرې ځایه ورته راغلي یو. نو محمدي صاحب ډېره مننه چې دا تکلیف دې کړی دی. هغه زموږ په اصطلاح وایي زحمت معاف دی. بس تاسو دې خدای راوړي وایي کله به سینګار کم خدای دې الله راوړي. دا خو داسې کم خاص دغه نه دی. موږ داسې د پښتنو دود و دستور دی. کومه ستونزه نشته. خدای دې ته هر کله راوړي. ډېر عادي مسایل دي. ما ولا که فکر کاوه چې ته به زما سره ډوډۍ وخورې او دا ماته دې یو خاص خوشحالي راوبخښل. خدای دې راولو. نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. واقعا هم چې یو پردیسي سي بیا دغسې هغه یو محفل جوړ سي. دا نو کار وکړه ښه ده. پردیسي کلمې به نه وایه ناکه به مو نه ژړې. بس داسې یو ښه شان راته ووایه چې نو کې مو راپورته کړې، روحیات راکړې. په پردیسي خبرې به نه راسره کوې، وضعیت خرابېږي. ښه وبخښه، بېرته خپل پوښتنه وکړم. خوشحاله اوسئ. واقعا پر پردیسي باندې نو ډېر غټ بانډار لرو دوستانو. اوس چې کوم څه آماده دي دغه زحمت چې ایستلی دي د دغه څخه به هغه خوندور خواړه دي. موږ به هم بسم الله په کوو. نو د محمدي صاحب سره ډېر اوږد مجلس لرو. محمدي صاحب ډېر خوږ انسان دی او لکه څنګه چې زحمت ایستلی دی په هره برخه کې دغسې اخلاصمند دی. نو خپرونه لا هم جریان لري. موږ به بسم الله کوو، بېرته خپرونې ته راګرځو. د سپیروان میډیا درنو لیدونکو بیا هم په خیر راسئ. مخکې مې یادونه وکړه چې محمدي صاحب را سره میلمه دی
او دا د همدې میډیا لومړی خپرونه ده. نو محمدي صاحب سره ډیر سوال او جواب لرو. ما هم داسې ښه ډیر سوالونه راجمع کړي دي. نو محمدي صاحب که دې خوښه وي پیل به وکړو. بیخي سمه ده، ورکه خو پر دا بل مخ پرته ده، زه نه وینم. نو زه نه پوهېږم باره وروسته لکه چې خلاصوې. بلکل وروسته به اوس په راسه ما پیل به وکړم، ځکه دوستان هم د ډېره وخته ماتلی دي او د هغه تر څنګ 1 ساعت و 20 دقیقې مو یوازې د ټرین مزل کړی دی چې درته راغلي یو. نو که دې خوښ په سوالو پیل وکړو. مهرباني. لومړی سوال دی محمدي صاحب، د کوم ولایت څخه یاست؟ عمر مو څو دی؟ واده مو کړی دی که نه دی؟ شخصي پوښتنو ته بیا په دا اوله پله راته ودرېدلې. خدای دې خیر کړي. د اول خو د ټول افغانستان ولایت هېڅ مطرح نه دی، بیا هم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي چې ډېر ژوند په چانجیر کې کړی، په چانجیر کې پیدا شوی یم، استوګنه مو هم په چانجیر کې ده او واده مې کړی دی الحمدلله. تا غوندې مجرده نه یم. او بله مسله دا ده چې عمر مې هم نه پټوم، سم دا هم رښتیا درته یم، د 28 کالو یم. صحیح ده؟ بلکل. ډیره مننه محمدي صاحب. مخکې مې یادونه وکړه، سوالونه مې ډېر راجمع کړي دي او پیل مې هم په شخصي سوالو وکړي. ښه دی چې دوستانو سره معرفي سي. زه بیا هم وایم مجتبی محمدي د هلمند له تکړو خبریالانو څخه دی او یو څه موده کېږي چې دلته المان ته راغلی دی او مسافر شوی دی. محمدي صاحب هلته خو چې سړی مثلا خبریالۍ ته راځي باید هغه تعلیمي دوره هم مخته یوسي. تاسو خپله څومره تعلیم کړی دی؟ ما ولا تر 12 وروسته، چون چې په پیل کې مصروفیتونه بیا زیات و تر 12 وروسته او اقتصادي وضعیت هم ډېر نه اوس هم. نو یوازې مې د ادارې او منیجمنټ په برخه کې چارتاپاسي اخیستې ده، بله پر همدغه ځای پاتې شوم. بیا خو بیخي وضعیت خراب شو اقتصادي، نه کېدله چې په خصوصي پوهنتونو کې زده کړې وکړو. او بل دا چې د هلمند په دولتي پوهنتون کې چانس نه او بل ولایت ته موږ نسو تللی. نو هغه اول سوال خو ته د جواب دغه دی ترلاسه کړي چې واده مو کړی. نو چې سړی واده کړي بیا نو کله تللی شي بل ولایت ته. بلکل. تاسو یادونه وکړه چې مثلا په اداره او منیجمنټ کې مو درس ویلی دي، نو بیا خبریالي ولې خبریال سواست؟ دا اصلا شوق و. نو ما د هلمند عالي درمعلمین ته مې امتحان ورکړی، هلته کامیابه نه شوم. زراعت مې یو څو عمر ووایه، هغه مې هم په نیمایي پرېښوی په دې خاطر چې یو اقتصاد نه و جوړ او بل دا و چې وخت نه و. اوس ته چې د زده کړې دپاره بهترین وخت لري، دا بیا بل وخت په لاس نه درځي، درڅخه ضایع کېږي. نو شوق بس یوازې او یوازې شوق دغه ته ودرم چې خبریالي مو را شروع کړم. دغه شوق هم مثلا د کورنۍ تشویق یا هم د ملګرو څخه د ډلې څخه یو څوک خبریالي یا خپل هم په کورنۍ کې یو څوک چې سړی پر پل باندې قدم ږدي او مخته ځي، نو ستاسو په کورنۍ کې هم یو څوک و که یا د ملګرو څخه یو څوک و یا هم تشویق و؟ څنګه مسله وه؟ زموږ په کورنۍ کې زما ورور الیاس دایي، خدای دې وبخښي، شهید الیاس دایي چې اوس موږ سره نسته، د هغه دغه تاند تکړه غښتلی وضعیت او بل دا چې دی په خبریالۍ کې ډېر مخکښ و. یعنې د خپل رقم له وضعیته په هغه وخت کې یا په اوسني ډېرو کسانو کې ساری نه لري، ممکن تاسو ته معلومي. نو د هغه پر پل موږ هم پل کېښوی. نه یوازې زه، زما دوه نور وروڼه هم خبریالان دي چې موږ په کورنۍ کې 4 وروڼه خبریالان او بیا هم په میډیا کې کار کوو. بس خدای هغه واخیستی، خدای دې هغه وبخښي، موږ لا په دې مسله کې پاتې یو. محمدي صاحب له دغه مجلس څخه بیخي ډېر لیرې راځم المان ته. المان خلک یې په اړه اصلا کې د خارج په مومن کې ډېر رنګ تصورات لري. څنګه چې تا فکر کړی و المان هغسې ځای دی؟ ولا زه خپله په 2009 کې یو ځل بل اروپا ته راغلی وم چې موږ یو د خبریالۍ اړوند یو سفر مو درلودی. د اروپا په هکله معلومات هم راته وه
او څنګه چې اوس آب و هوا وینې چای پرتې دي او یخ هم دی. اول خو یې سړی هغه د چا پر کم د 4 فصله سم نسي په ډاګه کولی چې دا اوس کم فصل دی، موږ دغه ته ډېر اریان یو چې اوس دا اوس ژمی دی، منی دی، څه رقم وضعیت دی. ډېر شیان داسې دي لکه ما چې فکر کوم ډېر ښایسته ملک دی، داسې د پرمختګ له لحاظ هم واقعا د دوی یو تلویزیوني خپرونه ده، زه یې کله کله تعقیبوم، په هرو 2 هفتو کې دوی یو نوي اختراع لري. داسې چې سړی په 2 هفتو کې یو نوي اختراع لري او خپلې ټولنې او خپل هېواد ته د وګړو له امله وړاندې کېږي، د دې معنا دا ده چې په هره معنا جوړ ملک دی. نو واقعا ځینې کسان به فکر کوي چې جرمني به څنګه ځای وي، المان به څنګه ځای وي، او کله چې ورته راسي بیا خاص ځینې ځایونه چې خیالان یې سړی جوړوي هماغسې که فکر کوي، مثلا په خوب کې سړی یو ښه ځای ویني، یو ښایسته یو ښه شنه لاره ویني، یو ښه شین چمن ویني، یو ښه لوکسه واله ویني، اوبه پکې بهیږي، مرغان وي، د خلکو یو آزاد ژوند وي، نه څوک په چا کار لري او نه څوک درته وایي چې ته د کوم ځای راغلی، نه درته وایي چې په کوم مذهب یې، دین دې څه دی. یعنې د خپلواکۍ سرحدات دومره اوږده دي چې اړتیا نشته یو څوک دې ودرېږي چې ته ودرېږه څوک یې. نو واقعا لکه څنګه چې فکر کوي هماغسې ځای دی. محمدي صاحب، تاسې د آلمان پر سهولتو باندې وغږېدلاست چې ډېر پرمختللی هېواد دی، سهولتونه لري، نو دا چې زموږ غوندې افغانستان کې ژوند یو څوک پیدا شوی وي، راغړ شوی او دلته راځي، ژوند به څنګه وي؟ سخت دی، په دې خاطر چې موږ په خپل هېواد کې بدبختانه یو ترافیکي سیستم لا نه لرو. نو نور به څه شي ولرو؟ د خپل ترافیکي یو ساده سیستم، حتی ساده هم نسو ورته ویلی، دا خپل یو مهم سیستم دی چې دغه لا سړی ونه لري په خپل هېواد کې، نو نور به څه شي ولري؟ نو ښه ښوونځي به ولري، په اصطلاح یو ښه آب و هوا خو لرو. واقعا یعنې زموږ آب و هوا چې ده صحیح دی، موږ ډېر سوځنده لمر لرو، که موږ د خپل نوري انرژي څخه کار واخلو موږ به بې مثاله پرمختللی هېواد اوسو. ګر چې دا خلک د دې ځای د جرمني خلکو ته که فکر وکړي چې اکثر سره کښېني او ولاړ سي، دومره دې لمر ته تږي دي، که یو ورځ لمر وي علیده څو واره درته وایي چې نن ولاړ لمر ته هوا ډېره خوندوره ده، علیده ویاړي، ډېر خوشحالي. اما موږ خپل د هېڅ شي څخه نه ګټه اخیستې ده او نه وخت و جګړې دې ته پرېښي، داسې په یو ټکور در به در ژوند لرو. محمدي صاحب، تاسې مخکې په خبرو کې وویل چې تاسې مخکې اروپا ته راغلي یاست، نو کوم هېواد ته راغلي واست؟ مخکې له دې چې دغه پوښتنې ته راسم، پوښتنه به وکړم چې نسبت د کورنۍ نورو غړو ته چې اوس تاسو سره دلې راغلي دي چې ماشومان دي، د هغو ته بلدتیا دې ډېره وه، بیا هم وایي ژوند سخت دی، دا ماشومان نو څه وایي؟ ځکه چې د درسه پرې یعنې په داسې یو ماحول کې و چې هغه بحث مو وکړي چې ډېر غم ځپلی و او بیا داسې یو عصري ځای ته راتګ، دوی څه وایي؟ زه په 2011 کال کې لندن ته راغلم، زه هم زموږ نور خبریالان ملګري وم، نوم دې یاد وي او یاد دې په خیر وي، زین الله ستانکزی و، بریالی ریمي و، تواب قریشي و، نور ملګري وم، روح الله الهام و. نو د کورنۍ د کسانو دپاره تر ما ډېر د سخت چې مې وویل د دوی دپاره مې وویل، ځکه د ماشومانو دپاره یو نوی محیط دی، که څه هم ماشومان نسبتا نورو کسانو ته ډېر ژر د سیمې سره عادتېږي، د آب و هوا او خلکو په اصطلاح هغه چاپېریال سره ډېر ژر توافق کوي، خو بیا هم کله کله ما ته وایي چې زموږ کور ته کله ځو. نو دا یو څه سخته ده چې رښتیا سي ډېر دردونکی ده، زما دپاره هم دی، د دوی دپاره هم، اما وطن خو نو بیا وطن دی، دا یو سخت وضعیت دی واقعا. بالکل. نو دوستانو، تاسو سپیروان میډیا ته څخه دغه خپرونه ننداره کوئ، په خپرونه کې را سره مشتبه محمدي د ډي ډبلیو مخکنی خبریال او دلته په آلمان کې راغلی نوی افغان مسافر دی. نو بیا هم یادونه وکړو چې 1 ساعت و 20 دقیقې مزل کړی دا د څنګ ته راغلي یو پوښتنې په دې خاطر ډېرې دي. یادونه به نه کوې، ما ته به پیغور راکوې، زه فکر کوم بار بار به نه راته وایه. ګوره یو به د وطن نه پاک له ډېر پوښتنې نه کوې، دا نږدې دي بیا اوس ژړولی ولم، دا بیخي به راورېدونکی دا څونې دغه دی، دا ژر په ژړا کېږي. محمدي صاحب، که د وطن خبره سي، زه هم مسافر یم. نو ته بیا داسې د خپرونې چلوونکی که تا شروع په وکړه، بس خپرونه به پاتې ما او تا بغارې سره و.
بالکل. راځم محمدي صاحب دغه سوال ته چې المان خو زه هم ګرځېدلی یم په لومړۍ شپږو میاشتو کې، زه خپل هم چې خاطره ورڅخه لرم. داسې فکر مې کوي چې یو ګیم دی، یو واسطي ګیم، ډېر مشهوره ګیم دی. زه دغه ګیم ته راغلی یم ځکه ټوله نوي سیسټمونه، نوی ژوند په ډېر څه مې تر ډېره حده سر نه خلاصه دي، ځکه ډېر تفاوت لري. نو تاسو چې کله رالاست چې ډېر جالب او نوی څه درته معلوم څه هغه څه شو؟ دلته هر څه نوی دي واقعا. یعنې که تاسې نه وئ زموږ به وضعیت په ډېر ژر خراب شوی. یعنې زه به خپله هر چا پر کمپیوټر نیمایي ډېر لیونی وای. په دې خاطر سم یم چې تاسې را سره یاست. د زاهدي صاحب کورودان، د سپېڅلي صاحب کورودان په ډېرو مسایلو کې یعنې راځي پوښتنه راباندې کوي، هلته مې غواړي. دلته هر څه نوي دي. یوازې که ولاړ سې د اورګاډي سیستم ته، ما ته دا ډېر جالب وي چې هلته ودرېږم دا نه رامعلومېږي چې دغه راستي خواته ځي او که چپې خواته. زما کور به کومې خواته وي. یعنې ټیکټ اخیستل مې اوس یو څه زده کړي دي. په اصطلاح هلته تم کېدل و دا انتظار، دا مسایل مې لږ لږ زده سوي دي. دلته هر څه نوي دي. یعنې موږ د پاره که فکر وکړي هر څه نوي دي. په دې خاطر چې موږ په خپل هیواد کې په یو فلج وضعیت کې ژوند کوو. خدای دې وکړي چې زموږ دغه خوب زموږ په ژوند رښتیا سي چې زموږ هیواد هم یو وخت داسې آباد، سوکال او سرسبزه لکه جرمنۍ ووینو. ډېر مغلق ژوند یې دلته په پیل کې. یعنې کله کله سړی د پرېکړه وکړي چې دا څه اړتیا وه دلته راغلم. یعنې دا اوس ما ته بیخي داسې یو عجایبه معلومېږي ولې رالم، دلته به زموږ د ژوند وضعیت څنګه وي، تر دې وروسته به څه کوو. دا هغه شیان دي چې دا سوالونه د سړي سره که سړی یوازې سي د ځان سره کوي او یو په بل پسې جواب ورته پلټي او دا په وخت بیا هر څه سم. ډېره مننه محمدي صاحب. محمدي صاحب تاسو ویل چې په المان کې ښایسته ځایونه دي، د هغه تر څنګ دغه نوي سهولات او پر هر ګام باندې یو نوی شی زده کول دا هم یوه ښه خبره ده. نو که دا راته ووایاست چې ډېر مو بیا څه شی ځوروي، چې شی مو ډېر ځوروي، مثلا یو ځای د وطن سره ورته یا هم ځینې ډېر نور احساسات یې سړی وطن ته بیایي، داسې یو څه شته چې تا ډېر ځیري؟ ډېر بیخي لکه مخکې چې مې راته ویل چې هر شی نوی دی، دغسې مو هر شی ځورویم. د دې خلکو د خدای خوردا و روزي کې د ښځو پر کم خپل ملک ته یې کار کړی دی، خپل ملک یې په پښو درولی او خپل خلکو ته یو سوکال ارام ژوند بخښلی. نو دا خپله زموږ دپاره یو ځورونکی وضعیت دی. دا زموږ دپاره تر ټولو ځورونکی وضعیت دی چې موږ د خپل در بدر ملک څخه راوتلي خپل یوه لویه هستي چې یو مور یې هغه لا سړي پرېښي، دا به سړی لږ ځورېږي. خپل مور به بار بار په خوب ویني. ګر چې زما مور اوس مریضه ده، زما هره ورځ هره لحظه په یادېږي. دا یو ځورونکی وضعیت دی د یو بچي دپاره، د یو مور دپاره. چې کله مې د مور سره خبرې کوم هغه راته وایي چې زویه موږ به تاسې په کله بیا سره ووینو. دا دردېدلی وضعیت دی. د دې هیواد پرمختګ د خپل هیواد سره مقایسه کول دا خپل یو دردېدلی وضعیت دی چې هرې خوا ته ځې یو نوی شی ویني، یو نوی پرمختګ ویني. حتی دغه سهار چې وګورې ډک ډک بسونه، موږ کور بیخي د مکتب سره داسې مخامخ دی چې دا ډک ډک بسونه د نجونو هلکانو راځي درېږي او هغه راکښته کېږي، ډېر په یو ښه خوشحاله فضا کې ځي مکتب ته. دا خپل یو دردونکی وضعیت دی. موږ زما په یاد ما په داسې وضعیت کې مکتب ووایه چې هیڅ شی مو نه وه پرله پورې. دا اوس که مو زده کړې هم نیمګړي دي همداسې. یعنې بیا هم موږ په دغه وضعیت کې یو څه کړي دي، یو څه مو ځانو دپاره کړي، یو څه مو د کورنۍ دپاره کړي دي، یو څه د اولاد دپاره کوو، په دغه فکر کې یو. ځان مو بېسواده نه دی پرېښی. پلار مو تشویق کړي و، کورنۍ مو تشویق کړي و، حتی مور مو چې زموږ مور بېسواده ده، موږ یې مکتب ته هڅولي. اولین ځل ما ته مور سپاره پلار سره کړې ده، موږ یې د زده کړې دپاره چمتو کړي و، استولي پلار ته ورسئ سپاره واخلي چې پلار مو درته درس وایي. نو دا ډېر مسایل داسې ده چې سړی ځوروي. محمدي صاحب لومړی ستاسو پر ژوند تعلیم باندې وغږېدلو، بیا د المان ژوند ته راغلو. اوس د دغه دواړو مسایلو څخه لږ لرې راځم هنر ته. مثلا چې تاسې د خبریالۍ هنر لرئ د ځان سره، پر هغه سربېره یو بل هنر هم شته چې تاسې لرئ، مګر لکه څنګه چې دا ډېر کسان ستاسو د خبریالۍ له ادرس له نامه سره اشنا دي، د هغه هنر څخه نه یي؟ زه خو تار پکښې لیدلی دی بل هنر. ته خو ټوله هنر یې. نو چې زه هنر یم نو زه نه پوهېږم. نو بالا ځینې خاص هنرونه د خبریالۍ تر څنګ ما 12 کاله رسمي دنده کړې.
په هلمند ولایت کې د ځوانانو د ارتباطاتو مدیر تېر شوی یم 12 کاله مې هلته کار کړی دی. نور نو که زه ټول هنر یم هم ته ماته ګورې ماته خو ځان وراکه هنر را معلومېږي خو خیر سړی خپل په ځان نه پوهېږي. بس همدغه ژوند دی. نور مو بزګري مو ښه ټیټه کړې ده ډېر کار مو کړی دی په کورنۍ برخه کې هر کار مو کړی دی واقعا. دا هر کار څخه مطلب دا دی چې په ټولنه کې کوم کارونه مثلا اوبه لګول دي کورنۍ چارې دي دا خو یو عادي مسایل دي ممکن نور کسان هم کړي نه داسې یو بل هنر نسته راپکښې چې هغه داسې وي لکه خبريالي چې ډېره مننه محمدي صاحب. لکه مخکې چې وویل چې د آلمان پر هر قدم باندې نوښتونه دي نو یو خاطره نه درته راغلې ځکه ډېر وخت موږ سره پاته سوي یو که چېر در سره یېرېدلی زه هم در په یادوم. خاطرات خو ډېر دي باربه نو یوه خاطره به درته وایم ممکن ته په هغه ورځ وي او که نه وي. یوه ورځ زیدي صاحب را سره و ټیکټ مو وکړئ د ټرین دپاره برایه راته ویلې چې ته خو ځې و فرغات ته ما ورته وویل راته ویلې چې RB 25 ټرین راځي په دغونې بجو او دغونې دقیقو راځي بلا به بس ورخیږي عمل سمه ده. دی بل سټیشن ته واوښتی چې هغه بیا بون ته تللی هلته داسې لرې سره وینو یو لاس سره پورته کړو زه یم سپېڅلی صاحب و هغه ورځ او زیدي صاحب دوی دواړه سره ولاړ دي نو هغه وخت هم راورسېدی مثلا یوه بجه او 10 دقیقې دي پر هغه وخت چې د ما ته ویل هغه وخت پوره سو ټرین راله زه په دې وخت په ټلیفون اخته وم چې سر مې پورته کړی هغه ودرېدل کله چې دا درېږي نو ما څخه هغه ماډل ما په پیل کې ونه لیدی چې پر مخ یې لیکلي دي RB 25 په فرغات بلا بس ور وختم چې کله ور وختلم شاوخوا مې وکتل ته یو چارټ دی پکښې لیکلي دي پلانی ځای دغه ځای ته پر دغونې دقیقې ورسو دغه ځای ته پر دغونې هغه بل رقم معلومېږي که څه هم په جرمني ژبه خو نه پوهېدم خو هغه اروپ ټوله دغه دي انګلیسي ده اریان هم چې دا سر که په دې وخت کې زیدي صاحب زنګ راته وایي څه سویم ټرین و حرکات وکئ بالا خو باره مې ورته ویل چې ولاړم وایي کور دې خراب نه سه راکښته سه ما هم څنګه کښته سم زه نو اوس اریان یم چې دا څه کوې په عین حال کې دا فکر م کوم چې ورختلی یم چې شي ته خو خراب ختلی دا به زه چې مغان نه وي وایي اله بس پر دا پلاني سټاپ چې دا ودرېدی بس کښته کېږي خو پر هر سټاپ درېږي بالا کښته سوم نو هم اوس څه وکړم وای بس بله در روانه ده بیا زنګ راته وایي کور ودان وایي دغه دی بس دا د اوس RB در ورسېدله ژر خیجه نو دا خپله یو خاطره وه هم دردونکی وضعیت چې موږ په سیستم نه پوهېږو او هم یو خاطره ده. واقعا موږ دا ډېر کسان پر فیسبوک هم تعقیبوي وایي تاسې ډېر سره کښېنئ او ګرځئ اصلا خو دا دی چې دلته کم افغانان دي دا محبت یې در بل ډېر سره زیات دي ځکه دغه څو محدود کسان یې هغسې د افغانستان پر کم ډېر یو د بل تر څنګ نه اوسېږي نو ما او زیدي صاحب هم داسې ډېرې خاطرې لرو خو د ده سره به هم خپرونه لرو بیا به د خیره سره دوی څنګه یې ژوند کړی دي پر هغه باندې به هم غږېږو. دوستانو فعلا تاسې سپیروان میډیا ته غوږ یاست او دغه خپرونه په د همدې یوټیوب چینل څخه ګورئ. په خپرونه کې را سره مجتبی محمدي چې مخکې مې یادونه وکړه خبریال دی او دغه ترڅنګ نوی راغلی دی آلمان ته. نو محمدي صاحب د ژبې یادونه دې وکړه چې په ټرین ته ور وختلې هلته انګلیسي تورې وه نو درس یې وایه ژبې ته ځې که نه ځې دلته خو ژبه ډېره مهمه ده. ولا درس وایم چې رښتیا سي دومره ګډ وډ ژبه ده چې فکر کوي بیخي سړی حیرانېږي چې دا څرکه مزیت دی خو تر ټولو ښه وضعیت یې دا دی چې یو څو تورې د دوی خپل مشترک تور دي چې هغه د ژبې سره تعلقات لري د جرمني اړه ورسره لري البته نور په انګلیسي لیکل کېږي دغه یوې نښې ګڼه ده که دغه لام نه وای نو به زموږ ډېر وضعیت خراب وي. په پیل کې زما یو همصنفي دی هغه د اوکراین دی ویتالي نومېږي د هغه سره ناست یم کله چې یو موضوع راځي باره ما ته وایي چې دا مو د پیل ورځې وي زه پوه سوم په وړاندې چې دی راته وایي چې دغه خانې چې دي دا خالي سپیسونه دي دا ډکول غواړي کش معنا ویې لیکه یا بیا راته ویلې چې هغه چارټ چې استاد پر تخته لیکلی دی هغه یو عکس غواړي ټوک 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 دا بیا راته دی په انګلیسي نه پوهېږي او زه په اوکرایني نه پوهېږم کله دی راولاړ چې ما تلته په دا ترانسلیټر کې شی ولیکي برای بیا په پښتو راته ترجمه کړي راته وایي چې دغه دی ډېر تشویش مه کوه موږ هم په دغه ځینو مسایلو نه پوهېږو
نو برای څه راحت سم دوی خپل خو زه فکر کوم چې دوی پوهیږي ولې دوی ډیر دي زه یوازې یم دوی تقریبا 15 نفره 15 نفره اوکراینیان دي زه یوازې افغان یم یوازې ناستم او استاد هم کله کله ماته ګوري چې دا سره کوم وضعیت دی دی داسې قرار ناست دی زه ودې ته ګورم چې دوی څونه ډېر خبرې کوي دا د په یو موضوع کې سره اخته دي او موږ دغسې پاتې یو استاد هم د دوی په خبرو نه پوهېږي زه هم د دوی په خبرو نه پوهېږم برعکس کرا ورته ناست یو دوی کله کله پر یو شي ډېر بحث وکړي اخر یو څه ځینې جوړ کړي هغه استاد ته مې یو جواب چمتو کړي او کتاب ته یې ورسوي ځینې شیان بیا موږ په یو ګروپ کې هم سره یو ځای دوی راولاړ چې هغه ځینې لغتونو شیان چې وژباړي هغه په خپله ژبه وژباړي ګروپ ته چې واچوي ما ته هغه هم ګټه نه کوي ولې هغه په اوکرایني ژبه دي اوس حد اقل که په انګلیسي وي لا زه به یو څه پوه سم نه په پښتو دي نه په دري دي نه په انګلیسي دي بس یو نوی حالت دی بلا اخته یو اشتغاث مشغاث دا شیان مو زده کړي دي مې نموته شپاږیز پښتو داسې یو لږ لږ اخته یو ځینې نور ډېر مهم دي لکه دی چې دا ډېرې استعمالوي مثلا مننه یا هم وبخښي دا خو فعل دنګ و دا شیان مو زده کړي دي ډېر به مې نه غږی چې تلفظ مې نه دی سم بار به ګرد شنه شنه د خندا کېږي وایي دا وایي څه ممکن نور کسان بیا د خپرونه تعقیب کړي باره به هغه د دغه کیسه یې چول دا ښځې دي داسې و دا ښځې دي هغسې هغه رقم مسله به دې ځینې جوړه کړي ډېره مننه محمد صاحب بس آباد اوسې واقعا مجلس ډېر خوږ دی یو څو پوښتنې ته لا راځو بیا به نو خپرونه رانغاړو ځکه دوستان شاید ویني د یخ ډیر دی او دلته هوا هم یخه ده چای هم نه چې زما چای خلاص چې خپرونه خلاص ډیر چای به وڅښو یوه بله پوښتنه محمد صاحب چې په اشپزي کې څنګه ځکه اوس خو مو اشپزي ولیدله ډېره ښایسته وه نو یو څوک کومک در سره کوي که یا خپله پر غښتلی ولا چې پخوا مې په اشپزۍ کې یوازې هګۍ پخولی سوې اوس چې تا ولیدل هغه اشپزي ما نه وه کړې زه ورسره اخته یم کله کله بس د چې دیغ سو نو زه او زما مېرمن بیا په ګډه اشپزي هم کوو ماشومان هم تعقیبو نو ولا چې په اشپزۍ کې زه فکر کوم وریجې ډېرې سختې ښځې چندانې ځان نه ورته نیسي پخولو ته او کله کله هغه دوی خپل د کارندهتو هغه خاصه نقطه په وریجو په ډوډۍ کې لټوي یا مثلا دا ځینې ښځې چې ځي یو چا ته د یو چا په خواستګارۍ په مرکه باندې ورته وایي چې داسې ښه غټې ډوډۍ یې پخولې او وروره یا زوی داسې خوندورې نرۍ نرۍ وریجې پخ کړي وي لکه ګوتې نو زه اوس وریجه د مهاجرت په خاطر مې زده کړي دي او پخولی سم خوشبختانه به ووایم ځکه دا یو ښه ټکی دی مخکې چې مې نه و زده نو اړتیا مې نه درلوده اوس کله کله اخته وي بس د دېغیته څخه دیګ هم پخو اشپزي هم داسې وخت راغلی دی چې دا د نوی نوی اشپزي د پیل کړې ده مالګې ډېره سوي یا غوړي ډېر سوي چې بس ټوله سره ګوري خوړلی نه سي زه خپله ډېر تشویشي انسان یم دا کار نه دی راته سوی بس که درته وایم د یوه ساعت اشپزۍ په وخت کې به زه دغونې مزل کوم لکه 2 ساعته الله ورسه ژر یې چک که داسې فلانی شی څنګه دی بستانی شی څنګه دی ډېر په احتیاط کیدای سي یو په هنر هم ورته ووایه ولې زه ډېر پر دې باعث یم چې دا یو تاوان ورسېږي او څوک یې ونه غندي او یا څه ویني یا ډېر ترخني یا مالګې مرچک مې هم ډېر خوښېږي مرچک ډېر پکې اچوم خو بیا هم د ماشومانو حصه جلا کوم ډیره مننه محمدي صاحب په آلمان کې هم ښایسته او رنګارنګ میله ځایونه شته خواړه شته او د دوی خپله خلک هم ډېر که وایي صمیمي خلک دي نو په میلو تللی وتلی خواړه دې خوړلي دي او ملګري دې پیدا کړي دي که دې نه دي پیدا کړي یا بیله دي چې په سیم کې اوکراینیان را سره دي هغه مې لکه همسیمپیان او ملګري داسې دي اوس لږ لږ ځینې جملې په جرمني ژبه سره وایو نور په جرمني کې څوک نه پیژنم او خواړه مې بیخي نه دي خوړلي ځکه سړی د یو چا سره ارتباطات ونه لري نو ډوډۍ به بیا څنګه ورسره وخوري نو داسې یو ډول وضعیت دی وګورو چې تر دې وروسته د دوی خواړه وخورو څنګه خواړه پخي سره کمشان خوښوي زموږ خواړه یې لا خوړلي چې رښتیا سي 2 واره راغلي دي دلې د ځینو کارونو په باب خواړه مې ورته ایښي دي ډېر خوښ کړي دي او ډېر ستایلي هم دي په حساب نو د دوی خواړه مو نه لیدلي دي او نه مو هم خوړلي دي او د افغانانو په اړه څه وایاست افغان ملګري لرئ که نه لرئ افغانان ملګري یو خدای دی ته مخامخ راته ناست یم چې ول مخامخ راته د سر قاتل ولاړ دی خدای دې هغسې نه کړي مرتس خو بیا په بله جامه زاهدي صاحب د خدای ژوندی لري دغسې سپېڅلی صاحب دی نور ملګري نور خبریالان چې د لیک په جرمني کې اوسېږي د ډېرو سره ارتباط کیو
بس په واتس اپ هم کله کله سره وینو. دیدار دی، مطمئن صاحب دی، دغسې نور شکران صاحب دا زموږ پخواني همکارانو دا اکثر سره وینم. کله کله یا ټلیفوني رابطه وي یا ځای سره مخ سو. بس تاسې د ژوندي تر ټولو ډېر چې سره کښېنو هغه بس دغه زه و ته و زاهدي صاحب و سپېڅلی صاحب. بالکل دوستانو، محمدي صاحب ډېر خوږ انسان دی. واقعا هم کمال دغه دی چې د هر چا سره په مجلس پوهېږي، د هر چا په ذوق پوهېږي، بس پر هغه مجلس ورسره روان نو څوک دقت نه ورڅخه کوي. دوستانو، سپیروان میډیا ده، دا یو لومړۍ خپرونه ده. مجتبی محمدي له هلمند څخه خو دلته راغلی دی، نوی افغان مهاجر دی. نو یو څو محدودې پوښتنې دي، نوره به خپرونه رانغاړو. سوالونه خو ډېر نه لري، بس زموږ خدای خو هوا ته ناست ته مو یخې کړې. ما خو لا یو شی اغوستی دی، ته چای هم نه څښې، ما خپل چای هم خلاص کړلی. زه بیا ځوان یم، زه بیا ځوان یم یار. داسې ځواني به نه راته غږې، په کومه لاره معلومې اوس که د حملو ځای راسي کېدای سي خدای ناخسته سي د نوي شم. محمدي صاحب، یوه بله پوښتنه، که بیرته موقع برابره سي افغانستان ته ځې؟ زموږ وطن خو زموږ څخه چا نه دی اخیستی او نه موږ الحمدلله په داسې وضعیت راوتلي یو چې موږ د تګ چانس نه لرو. موږ خپل کور دی، موږ خپل وطن دی، موږ خپل وطن ته چې هر وخت موقع برابره سي ځو. ماشومانو بیا څه وایي؟ دا فکر دې م کړی؟ ځکه دغه یو هیله خو لرئ چې ځې به، او واقعا هم د وطن څخه څوک چاره نه لري، نو بیا ماشومان څنګه کوي؟ ځکه ته د دې دپاره راغلی یې، دغسې یو تحلیل دې کړی دی؟ زه یو شی درته وایم، ما مخکې هم درته ویله، موږ په داسې وضعیت کې یو چې کله کله په دې باندې فکر کوو چې موږ ښه کار کړی چې راغلي یو که ښه نه دی. دا ځینې شیان ممکن وروسته معلوم سي، خو د اوس دپاره د وطن سره علاقمندي هېڅکله نه مړاوي کېږي. هغه به زموږ په زړونو کې ژوندی وي او موږ به خپل وطن په هېڅ صورت نه پرېږدو، ځکه موږ د وطن دپاره پیدا یو او وطن زموږ دپاره پیدا دی. سهار یو چا په فیسبوک لیکلي و چې وطن معنا څه، یعنې موږ څنګه کولی سو وطن تعریف کړو. باره مې یو شی ورته ولیکل چې وطن هر هغه مځکه چې سړی پر استوګن کېږي او پر اوسېږي او په هغه ځای کې پیدا سوی، دې ته وطن ویلی سو. دا نو بیا بېلابېل صفتونه څوک ورته کارولی سي، څوک مور ورته ویلی سي. څوک چې وطن د مور سره تشبیه کوي، نو ته څوک مور پرېږدي؟ نه پرېږدي. نو دا شان دي چې سړی باید وطن پرې نږدي او وطن باید یوازې نه کړي او موږ خپل د وطن چاره نه لرو. که موقع و زمینه مساعده سي بېرته ځو، خو شرایط فرق کوي. بالکل. ډیره مننه دوستانو، خپرونه به رانغاړو، خپرونه پای ته رسوو. په وروستۍ کې د محمدي صاحب پیغام اورو، نور مو نو پر خدای سپارو. او د محمدي صاحب د حوصلې څخه ډیره مننه، په دغه یخ کې راته ناست دی، چای هم خلاص کړلې. په وروستۍ کې مو دغه ځای افغانانو او په خپل هیواد کې دي څه پیغام ورته لري؟ پیغامونه د هر چا سره ډیر وي، په سلګونه په زرګونه پیغامونه. زه یوازې یو پیغام وایم چې هغه دا دی، درواغ هېڅکله سړی باید هېڅکله درواغ ونه وایي. که درواغ وایي هغه د هغه شرایطو پر اساس چې مثلا سړی باید په یو ښه طریقه د یو چا څخه ځان خلاص کړي او یو داسې وضعیت رامنځته کړي چې ستونزه واقع نه کړي. پراډ سړی باید هېڅکله انسان خطا نه بسي. که یو واقعي مسلمان وي سړی، نو نه باید درواغ وایي، نه باید یو څوک خطا بسي او چاته باید پرېبار نه کړي. د وطن سره مینه، علاقه، انسانیت، دې ته باید ترقي او بقاداره پاتې کېدل زموږ داسې ټولو هیله ده. ډیره مننه محمدي صاحب چې مرکې ته حاضر شوه. ستا څخه هم ډیره مننه چې دغه څو دقیقې و یو ساعت مزل چې دې کړی دی، 4 ګړۍ دې راته ویل. بس ډیره مننه چې خپل وخت مو ضایع کړی او زموږ څنګه رالاست. خدای مو راوله. خوشحاله اوسئ. دوستانو، خپرونه پای ته رسوو. تاسو که چیرې غواړئ دغسې نورې خپرونې ووینئ او نور افغانان چې دلته میشت دي هغه د هغو د ژوند او د مسلک د حالت څخه خبر سي، نو سپیروان میډیا چې نوی فعالیت پیل کړی دی در سره تعقیب کړئ او همدا خپرونه در سره شیر کړئ. ډیره مننه، پر خدای مو سپارم.